د کندهار د چاودنې تازه جزئیات او طالبانو لخوا د 2 کسانو د اعدامولو اعلان. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د کندهار په چاودنه کې 4 کسان ټپیان شوي. نن سهار یو شمېر رسنیو خبر خپور کړ چې کندهار کې پر طالبانو ستره چاودنه شوې ده او طالبانو ډېر ژر اصلي حقیقت بیان کړ. د کندهار امنیه قومندانۍ وایي چې د دغې قومندانۍ د نشهیي توکو په وړاندې د مبارزې مدیریت په یوه کانټینر کې د پخوانیو وسلو په ډیپو کې د چاودنې له امله 4 تنه ټپیان شوي دي. دغه قومندانۍ پر ایکس پاڼه لیکلي چې نن سهار د کندهار امنیه قومندانۍ د نشهیي توکو په وړاندې د مبارزې مدیریت اړوند یو کانټینر کې زاړه مهمات چاودلي دي. په دغه لیکنه کې راغلي د پیښې ځای ته د طالبانو امنیتي ځواکونه او اتفاقیه رسېدلي دي او د زیاتو چاودیدونکو توکو د چاودنې مخه نیولې ده. خو نن سهار ځایي سرچینو رسنیو ته ویلي چې د کندهار ښار امنیه قومندانۍ د تصفیې کمیسیون په ودانۍ کې چاودنه شوې. دغه چاودنه نن سهار 6 بجې شوې ده چې د کندهار ځایي خلکو په وینا چې ډیر کورونه یې ولړزول او ښیښې ماتې کړې. بلخوا طالبان سبا په نیمروز او بادغیس کې پر 3 تنو د قصاص حکم پلي کوي. د سترې محکمې ویان پر ایکس باندې لیکلي چې سبا جمعه په نیمروز او بادغیس ولایتونو کې پر 3 تنو په عام محضر کې د قصاص حکم پلي کوي. طالبانو ځایي اوسیدونکو ته ویلي چې د نیمروز مرکز زرنج ښار او د بادغیس په مرکز قلعه‌نو کې د قصاص نندارې ته ورشي. طالبانو د قصاص کېدونکو کسانو د هویت او پرې د لګول شوو تورونو په تړاو نور معلومات نه دي ورکړي. څه موده وړاندې طالبانو په پکتیا کې یو کس له دې کبله قصاص کړ چې یو طالب په ډز وژلی و. عام خلک د طالبانو د یاد اقدام ستایي خو وایي قصاص باید پر عام او خاص ټولو عملي شي ترڅو هیڅوک ځان له قانون څخه پورته ونه کړي او د جرمونو کچه ټیټه شي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.